سلامونه او نیکی هیلې دا کلم غږ چینل ته ښه راغلاست. تاسو د زړه زور ناول اوله برخه اورئ. د دې ناول لیکوال اسرار الله حیران او زه احساس یې تاسو ته وړاندې کوم. 12 کلن هلک په وارخطایي المارۍ کې د څه په لټولو بوخت و. څو کتابونه یې له سترګو تیر کړل خو خوند یې ورنه کړ. بیرته به یې کېښودل. په توشک ناست بوډا سړي ورته د سترګو لاندې وکتل. سر یې ټیټ کړ. هلک ناهیلی ښکارېده. په پروت کټ کې کېنوست. د سر ویښتانو کې یې ګوتې تېرې کړې او سوړ حوصله یې وویست. بوډا سړي بیا ور وکتل. خوله یې وخوځېده او ویې ویل: کامرانه زویه، ولې خفه یې؟ هلک خپل سر پورته کړ. ځواب یې ورکړ: هغه داسې دی. پلار یې په خبره کې ور ولوېد. هو زویه، ووایه څه مشکل دی؟ کامران خوله خبرو ته جوړه کړه. زړه نازړه یې وویل: د یوې پوښتنې سره مخ شوی یم. بوډا سړي ترخه مسکا وکړه او ویې ویل: څه پوښتنه ده چې ته ورته خفه یې؟ کامران خبرو ته دوام ورکړ: په مکتب کې ما څو ملګرو ته وویل چې درس په مینه وایي. بوډا سړي له سر څخه پګړۍ لرې کړه. په سر یې لاس تېر کړ او ویې ویل: نو بیا؟ کامران خبرو ته دوام ورکړ: هغوی ویل چې دا مینه څه ته وایي او ټولو وخندل. بوډا د اوبو ګیلاس له خولې لرې کړ. زیاته یې کړه: نو تا ورته مینه ورونه پېژنده؟ کامران په کوټه کې بند تلویزیون ته وکتل. پلار ته یې مخ راواړاو. ځواب یې ورکړ: ولې نه پلار جانه، ما ډېر کوښښ وکړ. مثالونه مو ورکړه خو هغوی نه منل. بوډا سړي له سپینې ږیرې د مستو څاڅکي پاک کړه. په خوند یې وویل: څنګه مثالونه دې ورکړه؟ د هلک سر وځړېد. خبرو ته یې دوام ورکړ او ویې ویل: ما ورته وویل لکه موږ چې له مور سره مینه کوو. خو هغوی به ویل چې مینه د مور سره کیږي نو کتابو سره به یې څنګه وکړو. ما ورته بل مثال هم ورکړ، یعنې چې په درس داسې مین شو لکه یو شک چې په لیلا مین وي. بوډا سړي د 12 کلن هلک خبرو ته غوږ و. د هغه خواته یې په ځیر ځیر کتل. کامران لګیا و ویلې: زما یوه ملګري راږغ کړه چې څه مفتي دې له ځانه جوړ کړی دی، خو د مینې تعریف وکړه. د بوډا سترګې وځلېدې او ویې ویل: نو تا د مینې په تعریف پسې المارۍ کې کتابونه لټول؟ هلک د هو د ویلو ځواب لپاره سر وخوځاو. بوډا په څنګ کې پروت جانماز راواخیست او ویې ویل: د ځینو پوښتنو لپاره باید کتابونه نه، انسانان ولوستل شي. هلک په حیرانۍ ور وکتل. بوډا خبره وغځوله: یعنې د کتابونو پر ځای د مشرانو یا هغه خلکو سره کینو چې دا حالات پرې تیر شوي وي او یا تجربه ولري. بوډا ودرېد او ویې ویل: د لمانځه ناوخته کېږي، لمونځ کوم او بیا درته وایم چې مینه څه شی ده. بوډا غبر ګلاسونه غوږو ته یوړل. هلک دیوال ته ډډه ووهله. موبایل یې راوویست. شیبه وروسته بوډا دواړو خواو ته سلام وګرځاو. د دعا لپاره یې لاسونه لپه کړل. هلک غځولې پښې راټولې کړې. موبایل یې جیب کې واچاو. بوډا هم لاسونه پر مخ راکش کړه. له خولې یې یو کرار غږ واورېدل شو: آمین. جاینماز یې ټول کړ. کامران وویل: پلار جانه، خدای دې قبول کړي. بوډا ځواب ورکړ: لوی شي زویه. بوډا راغی. د کامران تر څنګ په خواره شوي توشک کېنوست. د چای ترموز یې ځان ته نږدې کړ. سپینه پیاله یې تر خولې پورې له شنه چایه ډکه شوه. د کامران صبر ونه شو او ویې ویل: ښه پلاره، فکر کوم تا ماته د مینې په باره کې څه ویل. بوډا د ګوړې یوه ټوټه خولې ته واچوله. د چای له پیالې د غړپ وروسته یې ځواب ورکړ: هو رښتیا، ښه ده چې را په یاد یې کړه. بوډا خپل ښي لاس د هلک په اوږه کېښود. بیا یې خبرو ته دوام ورکړ: هغه وخت ځوان وم، د 22 یا 23 کلو به وم. زه، بلال، انور او رضا موږ څلور د مکتب د وخت ملګري وو. زه او بلال پوهنتون ته تلو. بلال د قد لوړ و. تور ګڼ اوږده ویښتان یې لرل. ویښتان یې په منځ اړول او بیا یې شاته کش کول چې ویښتان به یې تر غوږونو رسېدل. تاو کړې مټ یې لرلې. سپین رنګ او پلن مخ یې و. ړنګه ږیره یې درلوده چې وبرخېله نو داسې به معلومېده لکه بیخي چې نه وي راغلې. یوه ورځ زه او بلال پوهنتون ته روان وو. په دې ورځ ناوخته وه نو موږ هم کوښښ کاوه چې د ښار د ګڼې ګوڼې څخه زر ځانونه وباسو. زه له سړکه واوښتم. سپینه کلا موټر بریک وواهه.
بلال په ځمکه ولوېد. ما را منډه کړه. د کورلا د موټر دروازه خلاصه شوه. په وارخطایۍ ترې یو سپینږیری سړی راښکته شو. د سړي په کول په سر و، سپینه ږیره یې ماشین کړې ښکارېده. زموږ خواته راغی. بلال مو راجګ کړ. په عمر پوخ سړي وویل وبخښه، یو دم مخې ته راغی، نو ومې نه شوی کړی چې بچ دې کړم. په عمر پوخ سړي د بلال پښې ته وکتل. د بلال پښه وینه وه. سړي وویل او ستا پښه خو وینه ده، هله یې زر کوئ چې روغتون ته لاړ شو. موږ ډېر ورته وویل چې نه دومره خوږ نه ده، خو بوډا ونه منله. په موټر کې کېناستو. شېبه وروسته ډاکټر د بلال له پښې سپینه پټۍ بنداژ تاو کړ. 3 پاکټه ګولۍ پلاستیک ته واچولې او بیا وویل دومره خبره نه ده، پښه یې یوازې د سړک سره د لګېدو له امله زخمي شوې ده. دا میکروب د مخنیوي لپاره دا ګولۍ استعمال کړئ، انشاءالله ژر به بیرته جوړ شي.